پېښور کې د محرم الحرم په مناسبت د امنیت سخت او بېساري انتظامات شوي دي ترڅو د ماتمې جلسونو او مذهبي غونډو امنیت په بشپړه توګه یقیني شي. پولیس چارواکو ویلي چې په ښار کې د امنیت لپاره یو یا څو پوړیزې امنیتي پلان عمل شوي چې لاندې ترې اساسي پړاوونه لري. د ځمکې پر سطحه پولیس سرتیري د مهمو ځایونو څارنه او د هوایي څارنې لپاره د ډرون ټکنالوژي په ښار کې د ماتمې جلسونو په مهال د ډرون کیمرو له لارې مسلسل څارنه روانه ده ترڅو د هر ډول مشکوکو فعالیتونو یا احتمالي خطرونو په اړه ژر معلومات ترلاسه کړي. کیمرې او سی سی ټي وي شي همدارنګه د پرمختللي مونټرینګ سیستم هم فعال کړل شوی چې د جلسونو حرکت په مستقیم ډول څاري. د پېښور د پولیسو لوړو پوړو چارواکو په ځانګړې ډول د سی سی پی او ډاکټر میا سید احمد په مشرۍ د ښار دننه مختلفو سیمو ته سفر وکړ او د امنیتي پلان تفصیلي جاجیه واخیستو. هغوی د جلسونو مسیرونو داخلي او خارجي لارې حساس ځایونه او ټول امنیتي جوړښت له نږدې وڅېړل. په دې معاینه کې د بامونو د ډیوټي ځایونه د اخلیدو او وتلو دروازې د خلکو د تګ راتګ کنټرول پوینټونه او د امنیتي حساس ټول سیستمونه هم وکتل شو او اړوندو افسرانو ته لازمي لارښوونه وکړي. سی سی پی او پولیس ته سخت هدایات ورکړي چې هر وخت د بشپړې هوښیاري او تیار اوسئ. د امنیتي پلان هره برخه دې په سخت سره عملي کړي او د هر ډول بیړني وضعیت لپاره دې د پورې غبرګونې وشي. پولیس وایي چې ټول امامبارګانې به هم تر سختې څارنې لاندې دي. د مذهبي مجالسو او جلسونو لارې مسلسل مانیټر کیږي او په اساسي ځایونو کې اضافي پولیس ځواک هم ځای پر ځای شوی دی. په مجموع کې هدف دا دی چې د محرم الحرام ټول مذهبي مراسم په بشپړ امن، نظم او وقار سره ترسره شي او د هر ډول ناخوش پیښې مخه ونیول شي.